السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ښه یاستئ. د تېرو ورځو په څېر مو دغه د ناورین په 8مه ورځ باندې یو ځلې بیا 200 اړمنو هیوادوالو ته خوراکي توکو تیاری کړی دی چې په دغه خوراکي توکو کې وریجې، غوښه، همدارنګه پاکې اوبه او فروټ شامل دي. دغه هیوادوال دي چې د مزار درې د ماما ګل سیمې څخه د نورګل ولسوالۍ زیړي بابا ته راکډه شوي دي او تېره ورځ چې موږ تللي وو دوی ته مې لباسونه او چپړې ورکړې وي. هلته هغوی خواړه نه لرل، پاکې اوبه یې نه لرلې. د دغې ضرورت په اساس مو دغه تیاری کړی دی. ورته وړو بیا هم هغوی ته به انشاءالله هلته ورکوو. بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو، خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت.